السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د واده وروسته د مینې ساتلو دریم قانون. تاسو به د دغه پلیلیست چې د واده وروسته د مینې کولو زده کړه پلیلیست دی، په دا کې به مو تر ننه پورې څو ویډیوګانې لیدلي دي. د واده وروسته د مینې ساتلو دپاره موږ 5 قانونه لرو چې 2 قانونه مو تر اوسه ویلي دي، نن یې دریم قانون دی. دریم قانون یې څه شی دی؟ تحفه یا ډالۍ ورکول خپل د ژوند ملګري ته. موږ د واده وروسته د مینې ساتلو اول قانون چې بیان کوي هغه داسې و چې تایید امیزه خبرې یو بل ته کول، یو بل تاییدول، یو بل ته مینه ورکول، یو بل ته توجه کول و. او دوهم چې شو وخت ورکول یو بل ته. تاسو باید یو بل ته وخت ورکړئ تر څو وکولای سي د واده وروسته هم خپل مینه وساتئ. او دریم قانون چې دی تحفه ورکول دی. ګورئ، تحفه ډیر یو مهم څه دی په مشترک ژوند کې، مخصوصا یې ښځې ډیر ضرورت ورته لري چې تاسو تحفه ورکړئ. راځو وایي یو مثال زه تاسو ته وایم. یو میړه یو هلک و، یو نجلۍ د دې دپاره چې د ده سره واده وکړي، یو کال یې زحمت وکړي چې دا فقط راضي کړي د دې دپاره چې د ده سره واده وکړي. یو کال بعد چې دا راضي سوله چې سمه ده زه به ستا سره واده وکړم، نو قرار د هلک چې و دا نجلۍ یې بوتلره. دې نجلۍ ډېر د بیسبال د بازۍ سره مینه درلودل. دا یې بوتله د بیسبال بازۍ و میدان ته او دوی دا د بیسبال بازۍ وکتله. کله چې دوی د بیسبال بازۍ کتله نو دا ګین د دوی و خواته رالی او دا د ده مېرمنې دا ګین کیچ کړي. کله چې کیچ کړي نو خو دا ډېره خوشحاله وه د دې څه چې ګین یې کیچ کړي و. بېرته چې کور ته رالل، څو ورځې بعد ګوري چې د کور دروازې ته یو تحفه راغله. دې چې دروازه خلاصه کړل، هغه د بیسبال ګین چې دې ټینګ کړی و هغه ګین و او یو خط ورسره نوشته و چې زه ستا سره ډېره مینه لرم. دا یې ترلاسه کړي. د دغه حادثې څخه 2 کاله وروسته دوی واده سره وکړي او د واده یې 15 کاله کېدله چې دا روانشناس د دوی سره لیدلي وه. 15 کاله دې دا ګین ساتلی و چې دا هغه د دې د نامزادۍ د وخت تحفه وه چې دې 15 کاله وساتئ. دې دا هم ویلي وه که چیرې زما کور ور واخلي، اولین څه چې زه دا کور څخه باسم هغه به دغه ګین یې. یعنې بعضو انسانانو ته تحفه ورکول ډیر مهم دی د مینې په اظهار کې. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل په واده کې موږ چې واده کوو دا یو معامله ده. موږ معامله کوو، خو دا معامله خپل ځان ته اصول لري. تاسو باید اصول زده کړئ. که ستاسو د تجارت اصول نه یې زده، تاسو ښه تاجر نه سئ جوړېدلی. که ستاسو د دې اصول نه یې زده چې څنګه مخته ولاړ سئ په روابطو کې، نو روابط مو خرابېږي. راځو وایي په ټولو فرهنګونو کې د دنیا تحفه ورکول د مینې د اظهار یو ډېر مهم څه دی. وایي تاسو هغه چاته چې تحفه ورکوئ دا معنا لري چې یعنې تاسو د هغه اړوند فکر کوئ، تاسو ته یو مهم کس دی. وای تحفه د مینې اظهار لپاره مهمه ده او تحفه د مینې لیدو یو نشانه ده چې تاسو دا نشانه ورکوئ چې زه ستا سره دومره مینه لرم. تحفه ډېر ډولونه لري او وای د تحفې مالي ارزښت اصلا نه دی مهم چې تاسو باید چې زه باید په تحفه کې ګران شان ورکم. نه خیر، تاسو کولی سئ بې له دې چې کوم مالي لګښت وکړئ هم کولی سئ یو بل ته تحفې ورکړئ، خپل په لاس یو شی جوړ کړئ او خپل د ژوند ملګري ته یې ورکړئ. وایي که تحفه نه سئ انتخاب کولای نو تاسو کوشش وکړئ خپل د ژوند د ملګري د خپلوانو څخه یا د هغه د نږدې کسانو څخه کومک واخلئ چې هغه د چی سره ډېره مینه لري. وایي خاص ورځو ته انتظار مه کوئ. تاسو کوشش وکړئ په غیر له دې چې یو مناسبت یو سالګرد یې تاسو همداسې هم یو بل ته تحفې ورکړئ. وایي هره ورځ خپل د ځان دپاره خاصه کړئ او هره ورځ خپل مشترک ژوند ته کار وکړئ. وایي د پیسو چلند د هر انسان د بل انسان څخه فرق لري. بعضې انسانان د پیسو په خرڅولو خوشحاله کیږي، بعضې انسانان د پیسو په ساتلو خوشحاله کیږي او بعضې انسانان د پیسو په سرمایه گذاري باندې خوشحاله کیږي. نو تاسو وایي که مشترک ژوند پر مخ وړئ نو تاسو دا په یاد ولرئ چې تاسو سره کم یو کس یاست. که چیرې داسې کس یاست چې پیسې استفاده کوئ خو دې تحفه ورانیولی سي خوشحاله کیږي. خو که تاسو د هغه انسانانو سره یاست چې پیسې سرمایه گذاري کوي
کوي یا یې هم ساتي. تاسو کولی سئ داسې تحفې بیا خپل د ژوند ملګري ته ورکړئ چې په هغې کې کوم لګښت نه راځي، لکه یو ښایسته خط لیکل، لکه د ورقې څخه یو زړه جوړول، داسې عادي شیان. خو راځو وایي یو بل شی چې تاسو په تحفه کې خپل د ژوند ملګري ته ورکولی سئ هغه ستاسو وجود دی، ستاسو د وجود شتون دی. عموما ښځې او نارینه دواړه ودې ته ضرورت لري چې تر څنګ یو څوک واوسېږي، مینه ورکړي، توجه ورته وکړي. نو که تاسو خپل ځان و خپل د ژوند ملګري ته په ډالۍ کې ورکړئ، ستاسو ژوند به همیشه کامیابه او سرلوړی او هېڅ وخت به ستاسو په منځ کې جدایي نه راځي. ښځې ډېر شتون ته خپل د میړه ضرورت لري. تاسو پوهېږئ د زما د دویمې نکاح د طلاق سبب یو دا سو چې کله زه حامله وم، زه پردي وطن ته رالم، په شفاخانه کې 10 ورځې بستره وم. د دا 10 ورځې په جریان کې زما خاوند زما سره محبت نه کوه، مینه یې نه کول، زنګ یې نه راوهی. د فرض دا و چې دی باید خپله زما سره راغلی وای، ځکه چې زه یو ډېر سخت عملیات مې په مخ کې و. خو هغه نه زما سره نه رالی، نه هم تلیفوني اړیکه راسره درلودل، نه توجه راته کول. نو دا د دې سبب سوله چې زموږ روابط خراب سي او هغه هېڅ ماته توجه نه کوله. یو به هغه و چې ما به په زوره ودې ته اړ کړي چې ماته توجه وکړي، ما په موټر کې یو ځای ته وباسي، کنې هغه ماته توجه نه کول، یو رقم مغروره شخصیت یې درلودی. دغه کار ستاسو روابط ته خرابوي. او بل وایي تاسو تحفه کوشش وکړئ چې په مشترک ژوند کې ډېره جدي ونیسئ. تحفه هغه څه دی چې کولی سي ډېر ویجاړ او خراب روابط ښه کړي. مننه.